ځکه د ټولو څه بهترینه طریقه دا ده چې کله په کور کې یو سړی وفات سو، مشر دی، هر څوک چې دی، نارینه ده، زنانه ده، کشر دی، د هغې د میراث متعلق دستي د علماو څخه پوښتنه کول، د هغې په مال کې د هغې د کفن و دفن بندوبست کول، د هغې په مال کې د هغې د قرضو معلومات کول، د هغې په مال کې د هغې د وصیت ترتیب پر ځای کول، او صدرمه درجه کې چې څومره مال پاتوس دستي د علماو څخه په هغې کې مسله جوړول چې د دې د مال تقسیم څنګه کیږي. نو په دې وخت کې د هغې په خپلو ورثو باندې تقسیمول، او چې څومره په دې کې تلوار راځي هغومره په دې کې اساني راځي، او چې څومره درجه په دې کې ځنډ راځي هغومره په دې کې دشواري او پریشانی جوړیږي. ځکه چې کله د کوره څخه یو سړی رخصت سي نو د فاته انسانانو و دماغ ته هغه مرګ حاضري، او دې وخت کې د دې په زړو کې د مال او د دنیا دومره محبت فاته نه وي، او چې کله فاته نه وي نو دوی د هغه حق څخه په ډېره اسانه طریقه دسترباره کېږي، او چې کوم څوک حق لري هغې ته خپل حق په اسانه طریقه رسوي. لیکن چې څومره وخت ورباندې تېرېږي د ده د پلار مرګ دستي د دماغه ووتی، د ده د قریب مرګ د دماغه ووتی، او د ده خپل مرګ د دماغه وځي، او چې کله مرګ د دماغه ووتی د سړي زړه ته د دنیا محبت راځي، او چې زړه کې د دنیا څومره محبت ځای ونیوی بیا که هغه حق دی حق بولي که نه بولي، بیا که جایز دی که ناجایز دی، دی پر هغه حق باندې قبضه کوي، او بیا و بل حقدار ته ورکولو ته په اسانه طریقه باندې دی تیاریږي نه. نو ځکه دې کې به ضرور مشکلات راځي، په دې کې به ضرور پریشانی راځي. نن زموږ او ستاسو معاشره ده چې کله مسله راځي نو عام طور د هغه غریب دا راځي چې کوم چاته حق نه یې رسېدلی، نو هغې دستي مولوي صاحب زما ته حق په میراث کې نه دی راکول سوی، زما میراث دی، زما مشر ورور دی پر هغې قبضه پر کړې ده، زما هغه ورور قبضه ور باندې کړې ده چې کوم ورور کاروباري دی، زما هغه ورور قبضه ور باندې کړې ده چې هغه زامن ډېر لري او زورور دی. نو مسله عام طور هغه غریب راوړي، لیکن چې کوم څوک پر دې میراث باندې قابض دی هغه ظالم دی، هغه خائن دی، هغې په ګناه کبیره کې، هغې په حرامه نفقه کې اخته دی، لیکن هغې له چې کله مسله ورسېږي اول خو یې مني نه، او دویم ته وایي دې مسله زما او مخ ته هېڅ اهمیت نه لري. بس نو ما درته ویل چې څومره په اسانه طریقه باندې کېږي په هغومره اسانه طریقه باندې هغه وخت دی چې کله د مرده درېیمه ورځ څلورمه ورځ د هغې د فاتحې بندوبست ختم سوی لا نه وي، بیا په کار دا دی چې د هغې د ذمې څخه دا مال واوړي، او په کار دا دی چې خپلو ورثو ته دا مال تقسیم سي، او د هغې دپاره د مسلې معلومات وسي، د هغې دپاره د میراث د تقسیمولو د طریقې معلومات وسي. او که یو سړی دا وایي چې زه خو زورور یم، او زه خو مشر یم، او زه خو د زامنو مالک یم، او زما سې څوک لاسته کولی سي، نو بیا خو بدترین ظلم دی او بدترین ناجایز عمل دی. الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي؟ ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، چې کوم خلک د یتیمانو مال په ظلم او په زور باندې راګرځي، او د میراث خورو مال په زور او په ظلم باندې راګرځي، د ده خو دا غریب دا ګمان دی چې زما نسل یې څو ګولې ورلې، او زما د بچانو نسل یې څو ګولې ورلې. الله تعالی ورته وایي ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، دا ګولې نه دي، دا د جهنم سکروټې دي چې د ده نسل وځي، دا ګولې نه دي، دا د جهنم سکروټې چې د ده د بچانو په نس کې راځي. وسیصلون سعیرا، الله تعالی به د دې سکروټو ځای جهنم دی، او چونکې د ده نسل را رسېدلی دی الله تعالی به د دې سره سره دستي جهنم نه واست. نو ما درته ویل خطرناک عمل او بدترین عمل دا دی چې یو څوک په خپل زور، او یو څوک په خپل مشرتوب، یو څوک په خپلو ترتیباتو کې دومره غرض سي چې هغې د دې ظلم هیڅ پروا نه ساتي، او هغې پر دې شي باندې د ورثاو پر حق باندې قابض پاته سي. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث ما اوس درته وایي چې من قطع میراث وارثه، چې کوم سړي د یو میراث خور میراث ور ختم کوي چې ته خور یې تا ته میراث نه در کوم، ته لور یې تا ته میراث نه در کوم، ته کشر یې تا ته میراث نه در کوم، نو که بیا زر حج وکړي، که زر کاله روژې ونسي، که هر څومره لمنځونه وکړي، نو قطع الله میراثه علی الجنه، الله تعالی په جنت کې دی د ده میراث نه مني، الله تعالی په جنت کې د ده ځای نه مني. که هر څومره لمنځونه دي، که هر څومره عبادتونه دي، که هر څومره خیر دی، که هر څومره صدقه ده، چې کوم څوک په دې ترتیباتو کې ظلم کوي، الله تعالی د قیامت په میدان کې هغې جنت ته